د پنجشیر ولایت امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو لړ کشفي راپورونو پر اساس عملیات ترسره کړ. د یادو عملیاتو په ترڅ کې یو اندازه مهمات کشف او ضبط شول. د پنجشیر ولایت امنیه قومندانۍ ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې منصوبینو د لومړۍ امنیتي حوزې په همکارۍ او د لومړۍ امنیتي حوزې په مربوطاتو کې 10 فیره د هوان مرمۍ، 1 فیر د ټانک مرمۍ او په ورته محل کې د ابشار ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سلګونه فیره د پیکا مرمۍ او 1 بکسه د داشکۍ مرمۍ او یو اندازه 11 ډزه وسلې کشف او ضبط کړل.